د هر مسلمان عزت وکا، د هر مسلمان قدر کا. اور روجیم نسا، حجنم کوا، عمریم کوا، تسبیم آڑو، ذکرم کوا، جہادم کوا، تبلیغم کوا، پڑھنبی سب کی منزونم کوا، خپزڑ کی خاندانم تاتا. د هر مسلمان عزت وکا، د هر مسلمان قدر کا. اور روجیم نسا، حجنم کوا، عمریم کوا، تسبیم آڑو، ذکرم کوا، جہادم کوا، تبلیغم کوا، پڑھنبی سب کی منزونم کوا، خپزڑ کی خاندانم تاتا. بغضم ساتا، کینم ساتا. کینگر با جنت تنزی وای، کینگر با پا لیلت القدر کی دار چا مغفرت کی گی، دا کینگر مغفرت نکی. میرے نبی نے فرمایا کینگر مغفرت. اور لیلت القدر انا انزلناہ فی لیلت القدر، رب نے فرمایا من قرآن نازل کو پا لیلت القدر کی. لیلت القدر تا وما ادراکا ما لیلت القدر. او زپختو کی ترجمہ کی دا سوائم، وما ادراکا ما لیلت القدر، او تا تسپت دا گور توجه ولا خبر دا قرآن کی طول توجه دا. ما ته کس وی توجه مو وایا، ما چې څوک ځان ته متوجه کینو څه به وایي، او چې ته څه به وایي، څنګه چې زه وایم څنګه هغسې وایي، څه به وایي، چې د چا په توجه ویلو دړ کېږي چې د هغه دړ شي، څه به وایي، نن انشاءالله هر یو کس په فیسبوک باندې توجه هم لیکلي، وسایل زمانو هم لیکلي، شعر یې کا، څه به وایي، دا ملحدین، دا د ائمه منکر، دا د ختم نبوت منکر، دا د صحابه منکر، دا د علماء دیوبند منکر پیدا چې دړی شي، څه به وایي. مونږ چې کوم ځای راجمع یې دې ته مسجد وایي. د مسجد د آدابو خیال ساتو به انشاءالله، د مسجد خیال به ساتو. په کائنات کې چې الله تعالی مسجد ته کوم مقام ورکړي، دا مقام په کائنات کې د خان ملک نواب اجري بیټک تم نه دی میلو، او د مسجد چې کوم مقام دی دا صوبایي او قومي اسمبلی تم نه دی میلو. خلکو ته اسمبلی میلو شي، ځان ته ورک شه. مونږ ته جماعتونه میلو دي، او مدرسې میلو دي، محاذونه میلو دي، مرکزونه میلو دي، مسکرونه میلو دي. مونږ نه په دې ځان ورک دي. په کائنات کې د مسجد مقابله څوک نشي کولی. تاسو ګورئ کله چې سحر اور سبا شي، اطراف عالم، اکناف عالم، د ټولې دنیا یو سړی چې د کور نه قدم بار کوي، اجي صاحب په دې نیت د کور نه بار وځي چې کامیاب شم، دکاندار دکان طرف ته روان شي کامیاب شم، زمیندار پټي طرف ته روان شي کامیاب شم، مل فیکټري کارخانه والا مل فیکټري کارخانه طرف ته روان شي کامیاب شم، څوک صوبایي اسمبلی ته روان شي کامیاب شم، څوک قومي اسمبلی طرف ته روان شي کامیاب شم، څوک ستاد دی کلی، ستاد دی علاقې. د پېښور اصحاب بابا ترکی د ډیری یو مزدور را پاسید، پترخ کې بوره ونیسله. دا مزدوری پسې روان شو، په دې نیت روان شو کامیاب شم. لیکن اوسه پورې په کل کائنات کې نه د دکان نه د کامیابی आवाज راغی، نه د پټي نه د کامیابی आवाز راغی، نه د خان ملک نواب ارباب چیرمن کونسلر د اجري بیٹک نه د کامیابی आवाز راغی، او تر اوسه پورې د پاکستان د صوبایي اسمبلی نه د کامیابی आवाज راغی، د قومي اسمبلی نه د کامیابی आवाज راغی. نو پښتون ستا توجه غواړم، بیا د کامیابی आवाज چرته ناراضي. تا غور نه دی کړی، تا فکر نه دی کړی، تا توجه نه دی کړی. ستا د مسجد مؤذن چې اذان کوي، حافظ صاحب اذان کوي، قاری صاحب اذان کوي، دا حاجی صاحب اذان کوي، دا مجاہد اذان کوي، تبلیغ والا امیر صاحب اذان کوي. یہ اذان میں ایک مرتبہ نہیں، دے پا اذان کے بار بار دا جملہ وائی، او مسلمانانو حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. مسلمانانو دا کامیابی زیتا راشی، دا حی علی الفلاح چې دا کامیابی زیتا راشی. دا آواز دا دکان نرازی، دا پټی نرازی، صوبائی اسمبلی نرازی، قومی اسمبلی نرازی. توجہ دا مل فیکټري کارخانه دا آواز راځي. اوس تاسو ته تاسو کوم او لږ توجه غواړم، د کامیابی आवाज کم ځای راځي؟ داسې نه پوښتنه ته شک کې مو وایي، کم ځای راځي؟ تاسو ته مې کو لګوم، کم ځای راځي؟ دا کامیابی आवाज حي على الفلاح، قد افلح المؤمنون اولئك هم المفلحون.
قرآن مفلحون پہلے په امت کې صحابه ته ویلي چاته سنو مفلحون نن په یو ناشنا مسله پوښښ تا توجه برابري او ودني سنو حي على الفلاح د کامیابی ځای ته راشي دا اواز کوم ځای راځي اوس راځي موږ مسجد ته راځو درس قرآن له راځو درس حدیث له راځو تعلیم له راځو فضایل جهاد لرازو داغی تعلیم کیږي رازو فضائل اعمال تعلیم کیږي اغه لرازو درس قرآن درس حدیث لرازو مراقبه لرازو تعلیم لرازو مشورې لرازو تراول لرازو کاته کې او کشل کې ځان لبیل موجوده خو به هر حال تراول لرازو تلاوت لرازو ذکر لرازو عبادت لرازو جمعه ته خدمت لرازو 15 وخت مون لرازو لیکن زه تاسو ته پوښتنه کوم بشک لا شکل عارف موږ مسجد ته اعمال عبادت لرازو خو موږ په دې ټول عمر کې مسجد ته چرته کامیابی پنیر داخل شوی رښتیا وای ما تا په دې ټول عمر کې اوسه پورې دا الله دې درته او دا الله دې کور ته د کامیابی په نیت راغلی اجي صاحب چې دا مؤذن وي دا کاکا وي دا اجي صاحب چې وفات شه الله دې مغفرت نصیب کړي اذان به کو کنه به کو والد سے اذان کو محمد جان صاحب چې اذان به کو حي علی الفلاح به تا ته د کامیابی زه ته راشه د کامیابی زه ته راشه خپکیږه ما اوسه پورې جمعه ته د کامیابی په نیت راغلی نه من بل خو د کامیابی لپاره منډي وو راشه په مونږ کې د پیغمبر اخلاقیات نه وایم معاشرات نه وایم عبادت نه وایم د صحابه تجارت څنګه د صحابه کاروبار څنګه د صحابه جهاد څنګه دا نه وایم د صحابه تبلیغ څنګه دا نه وایم اجي صاحب دا تاسو کا صحابه په مسجد نبوي ته څنګه داخلي دي نور خبرې هډيري لري دي ما ته خو مسجد ته دراتلو چرم نه زده کړی مسلمان به جمعه ته څنګه راځي مسجد ته د الله خانه عبادت خانه ته څنګه راځي سنو ابو بکر صدیق چې براغي د پیزار په ځای کې تاسو پیزار وای صحیح دی ما ابو بکر صدیق چې د پیزار ځای ته براغي لا به پیزار اوخکلی نو جوته نکالنے سے پہلے چپل سپلو اوخکلو نمخ کی ابو بکر صدیق بد دی پیزار په ځای کې ودرید نو رب ته په جړه شه جماعت ته بلا داخل انکساری به وکړه غړیا پریان به وکړه الله ته زاری وکړم او په جړه جواب ابو بکر ویل ربا اے ربا بلال حبشي چې اذان کوي رب بلال په اذان کې وای حي علی الفلاح حي علی الفلاح رب بلال وی د کامیابی زه ته راشه رب زه د کامیابی زه ته راغلم ما کامیاب کی ابو بکر دلته کامیابی غوښته پښتون ته کوم خوامنډ وي ته کوم خوا کامیابی غواړي ته خو سپوري په ټول عمر کې د جمعه ته د کامیابی پنځه راغلي صحابه جمعه ته ابو بکر صرف ابو بکر مسجد ته کامیابی پنځه داخل شو ابو بکر نه صدیق اکبر جوړ شو عمر صرف عمر مسجد ته کامیابی پنځه داخل شو عمر نه فاروق اعظم جوړ شو عثمان صرف عثمان مسجد ته کامیابی پنځه داخل شو عثمان نه ناشر قرآن جامع القرآن عثمان ذو النورین عثمان غنی جوړ شو علی صرف علی مسجد ته چې کامیابی پنځه داخل شو علی نه صاحب ذوالفقار داماد رسول حیدر کرار شیر خدا علی المرتضی جوړ شو رب نے فرمائے اولئک هم المفلحون اولئک هم المفلحون کیوں حی الفلاح پر انہوں نے عمل کیا تھا قرآن میں رب نے فرمائے قد افلح المؤمنون کدی وضاحت کے ډیر ټیم غواړي خو موضوع چې زما کومه زاغیل راځم بهرحال حی علی الفلاح صحابه مسجد ته د کامیابی په نیت داخلي دي ما نن صرف یو پیغام دا درکو چې مونږ کله مسجد ته داخليږو په کوم نیت به 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 داخليږو اور په دې در کې چې څوک کامیاب دي د دنیا په هر در کې کامیاب په مسجد کې چې کامیاب دي دا که مولانا صاحب دی په اسمبلی کې د کامیاب دي که په مسجد کې کامیاب دي چې په مسجد کې کامیاب دي که دا په جیل کې دن نه بیا هم کامیاب دي په دې در کې چې څوک کامیاب شي د دنیا په هر در کې کامیاب دي